أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو امید کمپیوټر لرنینګ اکیډمي. راځو نن یو ډېر انټرسټینګ ټاپک دی چې موږ دا څنګه یو ټیبل کریټ کولی شو په ایم اس ورډ کې. هاو وی کین کریټ ټیبل ان ایم اس ورډ. راځو نن به سټارټ آلو. زه به ورډ سټارټ کوم. راځو موږ تاسو څنګه یو ټیبل کریټ کولی شو. How we can create one table in MS Word. Double up. It was one change को चेंज को कलर चेंज को चेंज को कम ठीक है ना ठीक है सही शो. How we can create table in MS Word. راځو موږ تاسو بدلته یو انسرټ ته وراشو. انسرټ کې موږ تاسو راځو د ټیبل نه سٹارټ اورو چې موږ تاسو څنګه یو ټیبل کریټ کولی شو. را به شو دلته په ټیبل باندې موږ تاسو کلیک وکړو. ټیبل کې موږ تاسو ګورئ دی نه موږ تاسو څومره رو څومره کالم او چې موږ تاسو آلو موږ تاسو له ضرورت وي موږ تاسو به عمره کالم مراد ټیبل به موږ تاسو والو عمره سوري کالم او را به موږ دا سلیکټ کو. چې موږ تاسو سلیکټ کو موږ تاسو دلته ډایرکټ راتلی شي او ډایرکټ دلته موږ ډایرکټ سلیکټ کولی شو. ورا به شو دلته موږ تاسو ګورئ چې څومره موږ تاسو ته پکار وي موږ تاسو خپل مرخص شو او په ارزه باندې دا کولی شو کنه. را به شو دلته موږ تاسو ډیر زیات نه رالو او صرف څومره دومره بارل کوو سم سیوا دي خاله دلته نه بیا تاسو له ډیلیټ کولو د انسرټ کولو خپل اپشن خامخا بیا تاسو د خپل په کریټ کولو کې او په دغه کې موږ تاسو انسرټ کول او ډیلیټ کول دا ارسه موږ تاسو لا خیو چې موږ تاسو څنګه یو ټیبل کې یو رو یو کلم موږ تاسو سیوا کولای شو جوړولای شو. موږ تاسو په دې کې خپل کپشن دی خپل سټیپ بای سټیپ موږ تاسو یو کمانډ وایو. خاصه زرا علامه دلته ما موږ ټیبل کریټ کوم. موږ تاسو ما خو تاسو بل ویډیو کې ویلو چې موږ تاسو سره دا چې کم دي دا موږ تاسو سره سدي دا موږ تاسو سره رو دي او دا چې کم موږ تاسو سره دا چې کم دي دا موږ تاسو سره کالمز دي 1 2 3 4 دا موږ تاسو سره کالم او دا موږ تاسو سره څه شو دا رو او دا لاندې چې کم دا کالم. خاصه را به شو دلته موږ تاسو لیاوټ خاصه موږ تاسو دا ګریډ لاین د څه لپاره موږ تاسو دا څه لپاره یوز کیږي یو پیله راځو سلیکټ ته سلیکټ کو. اوس په دې کې موږ تاسو کوم ځای کرسر دی کنه دا چې موږ تاسو کوم ځای باندې پریدو خاصه در راځم دې ځای باندې پریدم او دلته کله سلیکټ سیل کوم موږ تاسو سره سیل صرف د یو چې کوم دی دا سیل دا د موږ تاسو صرف د یو چې کوم دی د سیل وایو دا به موږ تاسو سره سلیکټ کیږي او راځو دلته کچیر ز کالم باندې کلیک وکم موږ تاسو سره دا کالم چې کوم دی دا مکمل سلیکټ شي. ګورئ دا موږ تاسو سره مکمل سلیکټ شي. بیا په دې کې موږ تاسو خپل چینجز کړلی شو کنه که دا څومره موږ تاسو مخکې ځو عمره موږ تاسو لا هغومره موږ تاسو پوهېږو بیا خپل دغه باندې موږ تاسو نالج کې زیاتوي تللی شي خپل هر څه پکې موږ تاسو بل اپشن راوستلی شو. دا راځو که چیرې زه که سلیک را باندې دغه وکړم دا موږ تاسو سره ما ته ویلو چې دلته چې کوم که دغه باندې دا موږ تاسو را دې ته موږ تاسو ویلی شو دا موږ تاسو سره را سلیکټ کړي او که زه وایم چې ما سره د مکمل لکه ټیبل سلیکټ شي بیا سره زه دې باندې کلیک کوم ما سره به مکمل ټیبل سلیکټ څنګه شي سلیکټ به شي. دا موږ تاسو سره څه شو سلیکټ چې کوم څه و موږ تاسو دا اوس راځو ویو ګریډ لاین د څه دپاره یوز کېږي. ګریډ لاین ګورئ موږ تاسې که دلته موږ تاسې دغه چینج کړو که نه دا
دا موږ تاسو چینج کو او راځو دلته لیاوټ ته. په لیاوټ ګریډ لاین باندې زه کلیک وکم. موږ سره چې کم دی رو کم لاینز دي هغه د موږ تاسو سره هایډ شو. موږ تاسو په دې ګریډ لاین باندې موږ تاسو دوباره شو کولای شو. په دې کې موږ تاسو بیا خپل مخ کې سم کم پروسس کم کار دی کم لیکل دي موږ تاسو بیا دې نه کولای شو. او راځو دغه بیا دغه کوم خپل حالت ته راولم او دلته موږ تاسو سره نیکسټ چې کوم دی پراپرټي دا نیکسټ چې کوم دی موږ تاسو سره پراپرټي دا پراپرټي موږ تاسو سره څه کار کوي د څه لپاره یوز کیږي څه لپاره استعمالېږي. راځو پراپرټي دا پراپرټي کې ګورئ د ټیبل چې کوم ځای دی هغه چینج کېده دي. اوس که زه به پهله ټیبل چې کوم دی دا به زه لږ ورکوټ یې کړم لږ به یې ورکوټ یې کړم دومره ښه دی که نه او دومره خیر لږ به دومره ورکوټ یې دومره نه دی خو اوس صحیح شو اوس ټیک شو. او راځم دلته او که چېرې زه به دې باندې کلیک وکړم او دلته راشم دا ډېر سوري دې باندې کلیک وکړم دا به موږ تاسو سره خپل پوزیشن چې کوم دی خپل به چینج کړي. خو که زه دلته راشم او دې باندې کلیک وکړم بیا اوکې کړم دا به خپل دغه چینج کړي. او ګورئ موږ تاسو اوس موږ تاسو ټیبل دې ځای کې کریټ کړی دی. دلته موږ تاسو لیکل کړي دي ډېر لیکل مو کړي که نه او موږ تاسو د ټیبل چې کوم پوزیشن دی هغه چینج کېدو دپاره موږ تاسو سره بیا دا پراپرټي چې کوم دی دا پراپرټي موږ تاسو یوز کولی شو. اوس ګورئ که لیکل د پاسه موږ تاسو ټیبل راولو د لیکل د پاسه لیکل دا یو سیټ ته بل سیټ ته بل سیټ ته او دلته چې راځو د لیکل د بره لیکل په یو سیټ باندې بل سیټ باندې دا موږ تاسو دې پوزیشن څه کولی شو چینج کولی شو. او دا شو د موږ سره دا او دلته که ډیلیټ ته راشو ډیلیټ کې څه دی اوس ډیلیټ کې ګورئ سیل دی. سیل زه چې په کوم ځای کې ودرېږم دا موږ سره یو سیل دی دا زه دې ځای نه ډیلیټ کولی شم. فار ایګزامپل زه ودرېږم د فسټ که سیل کې دې که زه دغه کوم دا ډایرکټ د موږ سره ډیلیټ کېږي. شیفټ سیل لیفټ شیفټ سیل اوکې ګوره موږ تاسو سره چې کوم دغه دا شیفټ او لیفټ او رایټ ته چې کوم سیل موږ تاسو ډیلیټ کوو هغه موږ سره په دې باندې ډیلیټ کېږي. او که راشو کلم موږ ته سره کالم که ډیلیټ شي فار ایګزامپل لایک دیس موږ دا سره چې کوم فسټ کالم ډیلیټ شو او که چېرې زه رو ډیلیټ کوم موږ تاسو سره به رو ډیلیټ شي. او که راځم موږ تاسو سره ټیبل مکمل ټیبل هم تاسو ډیلیټ کولی شئ په همدې میتھډ په هغې دې دغه باندې. او ګورئ موږ تاسو سره دغه موږ تاسو ټیبل ډیلیټ کو خیر دی. دلته به زه دوباره راشم یو ټیبل به څه کومه کریټ به کومه خو څومره فار ایګزامپل دومره ټیک دی. دلته به راشم زه دلته به نیم کم دلته به رول نو کومه دلته به څه کو دلته به سبجیکټ کوم یا به تاسو هر څه لیکلی شئ. او دلته به هم یو څه دغه ولیکئ دلته به څه ولیکو سیکشن به دلته ولیکو خورا به درته ولیکم بیا به پوهېږئ نه ښه زه سیکشن ټیک شو ښه. او دلته سیکشن دې کې که زه که نیم ته دغه ورکوم امید دلته زه خان دلته زه جان لیکم فار ایګزامپل. او زه دلته رالم په خان کې او د خان نه یو نوم یا بل داسې موږ تاسو سره صرف زه تاسو له میتھډ ښیم نور به تاسو بیا خپل کار پکې کوئ چې چېرته تاسو له یو لاندې یو بره یو رو یو کلم زیاتېدو وي که نه څنګه یې زیاتولی او کمولی شئ. تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ را به شئ لیاوټ ته انسرټ ابو تاسو بره به تاسې چې کوم ځای باندې تاسو کلیک کړی فار ایګزامپل دلته تاسو دلته کلیک مو دلته کړی په دې سیل کې وایي چې دې نه بره موږ ته یو کالم یا یو رو موږ تاسو سره انسرټ شي زیات شي کریټ شي. دلته تاسو په دې ځای باندې کولی شئ چې دلته انسرټ سره
تاسو د خپل بل نوم لیکلی شئ. علي موږ تاسو علي ورسره ولیکو. ښه ده ټیک دی. او که چېرې اوس په علي باندې موږ تاسو دلته علي باندې موږ تاسو دغه د علي نه لاندې موږ تاسو غواړو موږ تاسو دغه هم دغه کولی شو. او دلته بیا دغه موږ تاسو سره د پوره رو موږ تاسو سره سلیکټ کړي ده. او که چېرې موږ تاسو صرف یو کلم غواړو دلته یې رول نمبر چې کم دی که نه د رول نمبر نه دې سیټ ته موږ تاسو سره یو څیز پاتې دی هغې ته موږ تاسو فادر نیم ورکوو. موږ تاسو بیا څه کوو موږ ته په دې ځای کې موږ سره فادر نیم پاتې وو. هو تاسو به ټینشن نه ورته راغلی ډایرکټ به دلته نه تاسو کریټ کولی شئ. فادر نیم لږ دغه دی خیر فادر نیم دلته موږ داسې دې ځای نه څه کولی شو زیاتولی او کمولی شو. دلته خپل بیا تاسو ایډجسټ کوئ چې څنګه تاسو خوښوي هغه شان یې تاسو دغه کولی شئ. او دلته خو موږ داسې فادر نیم او که رول نمبر نه دې سیټ ته موږ ته یو څه څیز اوس خو دلته سبجیکټ ولیکو د کم سبجیکټ دلته یا موږ ته د بل کم یو داسې نوم یا کم سبجیکټ یا داسې بل څه ضرورت شو موږ داسې دې ځای باندې انسرټ ډرایو باندې به کوو. انسرټ ډرایو باندې موږ تاسو سره په پوره یو کلم څه شي کریټ وشي. او دا نن د ټیبل کریټ کېدو او څنګه مینیج کېږي. او بیا راځو موږ تاسو ټیبل په بله ویډیو کې انشاءالله موږ تاسو دا ښیو چې یو ټیبل څنګه موږ تاسې سپلیټ کولی شو څنګه موږ تاسې یو ټیبل د موږ تاسو سره ډېر رو ډېر سیل ډېر کلم دي هغه موږ تاسو کوو چې دومره لږ په منځ یې ډیوایډ کوو موږ تاسې ډیوایډ کولی شو. او بله ویډیو به انشاءالله په دې نه انټرسټډ وي. امید لرم یو څه به مو زده کړي وي. او زموږ چینل چې کوم دی تاسو سبسکرایب کړئ او نور چې کوم ملګري هم دي هغې سره زموږ چینل چې کوم لینک دی هغه شیر کړئ. او که څه داسې که څه کوېسچن یا څه زړه یا ذهن ته راځي تاسو موږ سره شیر کولی شئ. انشاءالله موږ په آینده کې په هغې باندې تاسو له پښتو کې ویډیو جوړوو چې تاسو یو څه زده کړئ.